لوګر کې ښوونکي د خپل یوې ورځې معاش د هرات زلزله ځپلو ته ورکړ. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي چې د لوګر د پوهنې ریاست کارکوونکو او ښوونکو د یوې ورځې معاش چې 1.2 میلیون افغانۍ کېږي ډېر ژر به د لوګر مستوفیت له لارې د هرات ولایت زلزله ځپلو کورنیو ته ورسیږي. له ایران څخه باندې 3,000 نور افغانان هیواد ته راستانه سول. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې 3,420 نور افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته راستانه سوي دي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې د اسلام کلا سرحدي امیر له قوله لیکل سوي چې یادو راستانه سوو کډوالو له ډلې 415 هغه د مرستو په موخه د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل سوي دي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر په کابل کې د ایران له سفیر او کابل ته له ایران راغلي پلاوي سره د لیدنې پر مهال د ایران له سوداګرو غوښتي چې د افغانستان پر قانونو د پانګونې لپاره له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د قانون او پټرولیم وزارت پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قاسمي قیمي په دې لیدنه کې د قانونو د کیندنې په برخه کې د افغانستان ته د اړینو تجهیزاتو ورکولو او په تخصصي توګه د افغانانو د روزلو ډاډ ښودلی دی. پاکستان وايي د ناقانونه کډوالو د ایستلو پریکړه حتمي پلي کیږي. پاکستاني چارواکو ویلي چې له دغه هیواده د افغانانو په ګډون د ټولو ناقانونه کډوالو د ایستلو پریکړه حتمي ده او دواړه هیوادونه باید ورته په ګډه چمتووالی وکړي. خیبر پښتونخوا کې د 4 پولیسو په ګډون 8 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستاني پولیسو ویلي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او ډیره اسماعیل خان کې په 2 پیښو کې یو ماشوم او یو پولیس وژل سوي، 3 پولیس او 3 ملکي وګړي نور ټپیان سوي دي.